وای 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 اوس یې خوند وکواوړې خوب خندا په بېغمه کېږي رحمانه که په زړه یې د یار غم وي نو څه به خوب څه به خندا کا یاره پلاره دا دې ټیم کې رحمان بابا د کوم من نه رالوې بچی ځکه راغو چې زما مقصد دا دی چې زما پنشن ته به تر څو پورې ناستې پنشن ته به مې ناستې او کلي کور ته به سره وړې یاره پلاره زبرګه روجه ده او تا ته پته ده چې روجه کې زمونږ کار په ټپو ناستي نه نه بچی تاسې څوک هم نشته په دې ټول کلي کې چې چېرته څه پیکجي ویکجي وله ورکوي پیکج پسې خو دې راته یاده که ورځمه خانجیله زما ملګری دی والله دنیا پیکج یې خلکو له ورکړي چې زه هم ورشمه چې ورته مونږ له هم رمضان پیکج راکړه انشاءالله دوه درې توړي یو ټیم غوړي دړی بیسن دړی وریجې پلاره ویم دا خو چې ته تللی نه دي ورلم پې یا الله سما څو ته پیکج ملو کی السلام علیکم خان جی وعلیکم سلام څنګه چل دی خان جی الله خو دې ډېر عزت وکړه څنګه یې ښه ما د پسې جومات ته ورغلم خو چا راته وویل چې خان جي تللی دی دې پټو کې کیني وي مازدیګر دلته هسې روژه ماتې پاس کوي ما خو اوس مونځ وکړو بس رالم دلته کې مې زه له 20 منټه دا به دلته تېر شي خو دا ووایه راته چې څنګه یې راپېښه وکړه یاره خان جي مونږ ته خو په دې خبرو ځان بدي ښکاري خو ما ویلو چې تاسو له الله ډېر څه درکړي دي او روژه ده او زموږ کارونه ډېر ګډوډ شوي دي ما وی تاسو خو دنیا پیکج خلکو له ورکړي غوړي چای چیني اوړه ما وی مال هم لږ څه راکوي چې دا روژه مې خدای ښه تېره کړي دا خبره خو یې صحیح وکړله ځکه چې څو ورځې وشي دنیا پیکج مې یو بل له غریبانانو له ورکړي عمرانه ته ځه کور ته او زه به له سبا کور ته پیکج در واستوم ښه الله خو دې خان جي ډېر خوشحاله کړه الله دې خوشحاله کړه ډېره مننه السلام علیکم یاره والله د کلي ملک څه شوې ما ته یې خو دا ورځ یاده کړې وه حجرې نه بار بار ته پیکج در وړمه الله دې کړي چې اوس راشي سلام علیکم عمرانه دا واره روجې پیکج او پوره دواګانو کې مې یاد ساته ښه د الله په امان دا پیکج وې دا سو زه به اوس پلار ته څه ویم والله دا خو شرم شو د ما پسې ګوپې روړو اوس به پلار ته څه ویم والله شرم دی رمضان پیکج کې ګوپې راکړو داجي چا رښتیا ویلي دي چې د دې غریب پیکج نه څه جوړ شو اخره کې ګوپیان ورکوي دا مالداره زنان نه دي اخره کې ګوپیان ویشي وایي دا پیکج دی دغه پیکج دی بچی ډېر غټ پیکج دی والله زموږ د پیکج شوق ډېر و او دا ګوپي رانه هېر و لکه تا خدای خیر کړه بېګا مې د نامرتان وړي ټول چنجن وو روژې ماتې راله ټول ګډوډ کړو وخت تا غر کړ نو دا خو ما د کوره نور وړو خو په منډه کې په بوله کې هغې کې بندې پیټۍ مې وړو ما ته سیلم و بکه مه کوه که نه مازغه مې ورته ګوره بېګانه خراب دي نو چې مازغه دې خراب مې ځان له سر له سره ولې ما څه سره یار زه خو امرود والی یم ته داسې نه پوهېږي څو ډغر یې درکړم که نه ډغر به ما له څنګه راکړې مکو ظالمانو تاسو څه کوئ دا خو زبرګه میاشت ده او تاسو په دې ځمکه میاشت کې په امرودانو باندې جګړه کوئ لږ د خدای خاطر وکوئ دا په څه جنګ دی چنجن امرودان یې درکړو بېګا مې ترې امرودان یوړم ټول چنجن وو ټول روژې ماتې راله ګډ اوس ما ته دا ووایه د خدای بنده چې ده ته څه پته وه چې دې امرودانو کې چینجي دي ځه کاکا ته ورځه ته ورځه
دوره قربان دا خو زبرګه روژه ده نو تاسو په دې روژه کې په امرتانو جګړې کوئ دا د صبر میاشت ده دا روژه ده دا خو زبرګه میاشت ده دې کې صبر نه کار اخلئ یا لکه د خدای بنده ولې ړوند دي په سترګو شمکوري که پورې کم ده نه یو ټنګ ګینې روژه دې ده ګینې مشر سړی یو ټنګ نه وباسم خیال کوه داسې خیال مې راځي چې روژه دې ولې یوازې ده نیولې ده پسې زه تاسو ته یوه خبره کوم روژه ګوره ډېر د امن خبره ده صرف دې خولې ته کولی چول نه دي بچې چې نه شي نیوې که نه نو زه یم مین سي ځه والله دماغ یې راله خراب اوس مې ته یو شنګ ویستو وې عمرانه تا خو دې نه مخکې ماته ویلي چې زبرګه روژه ده جنګ جګړې مه کوئ او ډېره ښه روژه ده نو بیا تا څنګه برداشت ونه کړو ما کې دونه صبر کم دی مړه واه اوس یې خوند وکړو بل ته مسلې کوي او خپله پې حملې کوي خدای دې پوه که نو